دا د ټویټر کمپنۍ نه دی جوړ کړی، کومې مشهور شرکت په دې باندې کار نه دی کړی، د نړۍ مشهور پوهنتون استادانو او پروفیسرانو په دې باندې ریسرچ نه دی کړی او دا یې نه دی ایجاد کړی او رامنځته کړی. دا الله رب العزت زما او ستا عظیم ذات په طبیعت کې د دې دپاره پیدا کړی چې دا طبیعت ښایسته کړي. زما او ستا لپاره یې پیدا کړی. څومره ښایسته خوشبو لري په دې اساس چې طبیعت یې ښایسته کړي. انسان ما ته څومره احسان فراموشه یو چې الله رب العزت په ما ته باندې ډېرې غټې لورینې کړي دي، خو ما ته له هغې نه سرکشي کړې ده. زما او ستا نه خپل حقیقي رب هیر شوی دی او خپله حقیقي لاره مو هیره کړې چې زموږ په کومې لارې باندې موږ روان یو. موږ خو ټول د باطل پر لور روان یو، حقیقت خو موږ پرېښی دی. یو ځل ګناه وکړو الله رب العزت مو معاف کړي، دوهم ځل لپاره ګناه وکړو الله رب العزت معاف کړو، درېیم ځل لپاره هم ګناه وکړي الله رب العزت معاف کړو. څومره غفور الرحیم ذات دی په هر چا باندې، که کافر دی، که بادشاه دی، که ګدا دی، که غریب دی، که معلم دی، که استاد دی، که انجینر دی، په ټولو یې پام دی. که په سمندر کې دي، که په ځمکه دي، که په هوا دي، په دې ټولو کائناتو باندې د پام دی. په توره شپه په توره تیږه تور میږی که روان یم د الله رب العزت پرې پام وي. هغه ته رزق، هغه ته آب و هوا، هر څه برابروي. خو ما ته دومره احسان فراموش وي چې نن ما ته د خپل رب عبادت بیخي پیژنو نه او خپله حقیقي لاره مو بیخي رانه ورکه ده چې موږ د څه لپاره پیدا شوي یو په دې دنیا کې او زموږ هدف څه دی په دې دنیا کې. دا په یاد ولرئ چې الله رب العزت قرآن عظیم شان کې وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا در سره په یاد ولرئ او زما په خبرو بیګا ته لږه کې سوچ او فکر وکئ او الله رب العزت ته د زړه له تله توبه وباسئ. راځئ چې ټول ګناهګاران یو، الله تعالی ته د زړه له تله توبه وباسو چې الله رب العزت به موږ داسې غیبانه رحم وکړي.